50 کلن ګلان کال وړاندې د غزني ولایت لاندړو ولسوالۍ څخه ښار ته د کار او ښه ژوند په نیت کډه شوی و. د میرمن په خبره یې هغه وخت روغ و ښار کې د مزدورۍ په پیسو خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کولی شوی چې بالاخره یوه ورځ خپلې مزدورۍ ته په لار موټر لاندې کړ او د پښو له حرکته یې وغورځول. پوره 15 میاشتې موټر ووال که یې مخچخ پته وله بیا بل چا وړی ولو بیا د خیر ویسې بیا بل چا وړی وخت هغه چې لار ووال وړی وي بیا یې وګنډلي وه هغه چې نه پرې کړي وه 2 شپې 2 ورځې ما د هلک پسې ګرځېدلو په دې کاریزې کې په دې لوینانو کې په دغه کښې دی به چیرې بیا بل څوک راغله هغه خلک را چې وتښتېده ولاړو که څنګه کېنه تاسو دغه 15 میاشتې چې دوی پلان دا تمڅکه نه ده کړې داسې تک تور شو لکه دا تک تور کالی. بوډا په غوږو څه نه اوري هره ورځ ښار کې د سوال پیسو ته لاس غځوي او په خبره یې څوک ورسره مرسته نه کوي. دا وخت د غرمې 11 بجې وې. بوډا د خپلو ماشومانو په مرسته تش لاس او ناهیلی د خپل کور په لور روان و. میرمن یې وایي نوموړی شپه او ورځ په خپلې بېوزلۍ او دردمند ژوند فریادونه کوي او د غړو له درده شپه په رڼو تېرېږي. دغه کورنۍ په یوه کرایي کور کې اوسي چې میاشتنۍ 300 افغانۍ کرایه حسابیږي. د دغې کورنۍ ټول غړي 7 تنه دي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یې پلار سوال او له ماشومو زمنو 1 کلن نصرت الله ښار کې سپېلني لوګوي. دوی وایي له تېرو 12 ورځو راهیسې په کور کې څه نه دي پخ کړي او یوازې په وچه ډوډۍ خپلې ګېډې مړوي. لا یې وخورو نن بیا ګټه مو 10مه ده که 12مه مو په لانده تمڅکه نه ده کړې دونه کالی نشته چې هلکانو ترې واغوندم دونه صابون نشته چې کالی پرې پرېمځم دونه شی نشته چې دا پرې راواخلم خیرن پیرن دی دونه شی نشته چې زه پرېمځه پرې باندې اول مکې او خدای ته صبر ده بیا تاسو ته له حکومت او خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. له خلکو چې مې دونه هیله ده چې هلکانو ته مې دونه روزي راکړي اسلام موږ په کور نه نیوځو محمد عارف لیوال، شمله راډیو، غزني.